سلامونه احترامات ملګرو، هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست. ملګرو، د امازون په اړه باندې د یو نوي ویډیو سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. هیله ده چې تېرې شوې ویډیوګانې تاسو کتلي. ملګرو، په تېره شوې ویډیو کې ما د امازون کې د یو ډول کاروبار په اړه باندې تاسو سره تفصیلي خبرې کړې وې. لکه څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده، په امازون کې په مختلف ډولونو تاسو کاروبار کولی شئ. نو زه غواړم چې اول تاسو په دغه ډولونو باندې پوه کړم. په دغه کې په اول ډول باندې په اول قسم چې څنګه تاسو کوم کاروبار کولی شئ، څنګه کولی شئ هغې ته پرایویټ لیبل وایي. په د پرایویټ لیبل چې کوم کاروبار ټایپ دی، قسم دی، ډول دی، په هغې باندې ما تاسو ته تفصیلي خبرې کړي دي. هیله ده چې تاسو هغه ویډیو کتلي او څه ناڅه مو ترې زده کړي او تاسو پرې پوه شوي یاست. بله مهمه خبره دا ده چې تاسو دغه ویډیوګانې تفصیلي په تفصیل سره په توجه سره وګورئ ترڅو تاسو پوه شئ. په امازون کې مختلف ډولونه کاروبارونه دي او تاسو باید په دغه ډولونو باندې پوه شئ ترڅو تاسو دا فیصله وکړئ چې کوم ډول کاروبار تاسو باید په امازون کې شروع کړئ. دا ډیره مهمه خبره ده. اکثر ملګرو ته دا مشکلي کوم ملګري چې غواړي چې په امازون کې کاروبار شروع کړي، هغه وایي موږ د کم ځای نه شروع کړو، د کم قسم نه شروع کړو، د څومره سرمایه‌ګذارۍ سره شروع کړو، په څه کې کاروبار شروع کړو. بله خبره دا ده چې څومره روپو موږ ته ضرورت دی او څومره وخت باید موږ ورکړو. نو په دغه ډولونو په اړه چې کومې ویډیوګانې زه جوړوم، نو دا صرف د دې سوالونو جوابونو لپاره دي او په اخره کې به تاسو خپله پوهیږئ چې اوس موږ کوم ډول کاروبار په امازون کې شروع کړو، د څومره روپو سره شروع کړو او باید موږ تاسو څومره وخت ورکړو. او په دې کې به زه هم تاسو ته هغه ویډیو په هغه ډول باندې تفصیلي خبرې کوم کوم ډول نه باید چې تاسو شروع وکړئ. زه به خپله تاسو ته وایم چې دغه ډول کاروبار ستاسو لپاره ښه دی او تاسو دې نه شروعات وکړئ او تاسو دې کې تاسو ته دومره روپو ضرورت دی، د دومره سرمایه‌ګذارۍ ضرورت دی او تاسو دومره وخت باید دې ته ورکړئ. د نه علاوه تاسو کوشش وکړئ چې نورې هم په یوټیوب باندې ډېرې زیاتې ویډیوګانې تاسو هغه ویډیوګانې کتلی شئ چې تاسو سره څومره مواد ډېرې، تاسو څومره ډېره مطالعه کوئ، څومره ډېر زیات ریسرچ کوئ، هغومره به تاسو په بهتر ډول باندې او په تفصیلي ډول باندې په دې موضوعګانو باندې پوهیږئ. بله خبره دا ده چې په یوټیوب باندې زما چې څومره خیال دی دغه زما واحد یوټیوب چینل دی چې په هغې باندې تاسو د امازون په پښتو کې، یعنې په پښتو ژبه کې تاسو امازون زده کولی شئ. زه درته په پښتو کې تشریح کوم ترڅو تاسو پوه شئ او بیا تاسو خپل کاروبار شروع کړئ. نو دا واحد چینل دی او دغلته دغه ویډیوګانې تاسو پیدا کولی شئ. کوشش وکړئ تاسو خپل ملګرو سره هم شریکې کړئ. ښه، اوس راځو نننی چې کوم زموږ موضوع ده په هغې باندې زه خبرې کول غواړم. نن هم ما سره یو ډول امازون کاروبار دی چې دا دویم ډول ورته ویل کېږي او دویم ډول دی. نو راځئ چې په دې اړه باندې خبرې وکړو. موږ سره چې کوم نننی کوم د امازون کاروبار دی، یعنی کوم ډول چې کوم دی په دغه قسم دا هغه یو د څو قسمونو نه یو قسم کاروبار چې تاسو په امازون باندې کولی شئ. زه به په دې اړه باندې تاسو تفصیلي خبرې کوم. هغې ته ویل کېږي آنلاین آربیټراج. آنلاین آربیټراج یعنې تاسو څه کوئ؟ آربیټراج خپله لغتا د دې معنا ده منځګړیتوب. دا یو منځګړیتوب رول ادا کوي. خپله د دې لفظ آربیټراج معنا ده منځګړیتوب. آنلاین آربیټراج تاسو آنلاین منځګړیتوب مطلب د دې دی دا هغه کاروبار دی، دا یا هغه د امازون کې هغه کاروباري قسم دی چې په کوم کې موږ د یو پروډکټ د یو ځای نه راخلو، د یو مارکیټ پلیس نه راخلو بل مارکیټ پلیس ته وړو، یعنې دوی دواړه منځ کې موږ منځګړیتوب کوو. دا پروډکټ یا دغه تولید چې موږ راخلو دا ولې راخلو، نو په دې باندې زه اوس په مخکې سلایډونو کې تاسو تفصیلي خبرې کوم. خو صرف دغه د آنلاین آربیټراج لغت معنا مې درته کوله چې دې معنا ده منځګړیتوب. دغه منځګړیتوب لغت تاسو په ذهن کې کېدی، وزیر ته وروسته ایکسپلین کوم چې ولې دې ته آربیټراج وایي او بیا ولې آنلاین آربیټراج. نو نننۍ ویډیو کې به موږ په آنلاین آربیټراج باندې خبرې کوو. د نه علاوه مطلب what is online arbitrage، د دې سوال جواب به تاسو ته درکوم، په دې به تفصیلي خبره کوو. How much does it cost to sell online arbitrage؟ موږ ته څومره پیسې پکار دي چې موږ آنلاین آربیټراج شروع کوو؟ صحیح ده، په دې کې کاروبار کوو. دا مهم سوال دی، جواب به زه تاسو له په نننۍ ویډیو کې درکوم. بل how long does it take get started with online arbitrage؟ آنلاین آربیټراج شروع کول څومره وخت اخلي؟ دا ډیره مهمه پوښتنه ده. په دې په اړه باندې به زه تاسو سره تفصیلي خبرې کوم په ویډیو کې.
بل دی how much time do online arbitrage sellers spend on their business each week. بل هر هفته په آنلاین اربیټراج کې چې کوم آنلاین اربیټراج سیلرز دي یا څوک چې دغه کاروبار کوي، څوک چې د آنلاین اربیټراج خرڅونکي دي، هغه په هر هفته کې څومره وخت ورکوي. نو دغه نه تاسو اندازهګیری کولی شئ چې تاسو به هر څوک آنلاین اربیټراج قسم کاروبار په امازون کې کوي، هغه باید هر هفته څومره وخت ورکړي. نو په دې باندې به زه تاسو ته خبرې کوم تفصیلي. او بل دا what categories do online arbitrage sellers sell on Amazon. په آنلاین اربیټراج کار څوک غواړي چې دغه ډول کاروبار د امازون په امازون کې شروع کړي، نو دوی به کم کټګریز یعنی کم قسم پروډکټس به تولیدات به دوی خرڅوي، څه به خرڅوي په دې کې. نو هغې زه تاسو ته یو اندازهګیري در کوم، یو پرسنټیج حساب سره تاسو له در کوم. نو هغه تاسو پوهیږئ چې هر هغه څوک غواړي چې هغه په آنلاین اربیټراج ټایپ کې په کاروبار کول غواړي په امازون کې، نو هغه به باید دغه تولیدات راواخلي، ځکه د تولیداتو مارکیټ ډېر دی په آنلاین اربیټراج کې. د دغه لکه څرنګه چې ما په تېره شوي ویډیو کې تاسو ته تشریح کړی او په پرایویټ لیبل کې چې هغه مختلف تاسو ته ما کټګریان در کړي وي، پروډکټس مې یاد کړي چې دا پروډکټس که چېرې یو څوک غواړي چې په پرایویټ لیبل طرف ته لاړ شي، نو هغه باید دا پروډکټس زیات خرڅ کړي، دا زیات واخلي. نو دغسې په آنلاین اربیټراج کې هم زه تاسو ته یو څو کټګریز تاسو در کوم. په ویډیو کې به دا خبره د دې سوال جواب هم شاملي. نو دغه یو څو ډېرې مهمه پوښتنې دي او دا به زه په دغه ویډیو کې تاسو ته تفصیلي دي جوابونه در کوم. صحیح ده. آنلاین اربیټراج څه ته ویلی کېږي، څومره وخت اخلي چې تاسو ته باید شروع کړئ، څومره وخت باید هر هفته تاسو ورکئ، څومره سرمایه گذاري تاسو ته ضرورت دی چې دغه کاروبار تاسو دغه ډول شروع کړئ، او کم پروډکټس باید تاسو که چېرې غواړئ چې آنلاین اربیټراج تاسو شروع کړئ، نو کم پروډکټس یعنی کم تولیدات به تاسو په آنلاین اربیټراج کې خرڅوئ. د دې ټولو پوښتنو جوابونه به زه تاسو ته در کوم. راځئ چې ځو اولني سلایډ ته. ښه، اولنی سلایډ دی what is online arbitrage. آنلاین اربیټراج څه ته ویلی کېږي. صحیح ده. Online arbitrage is a method of finding a low cost or discount product on one website or online marketplace to resell on another marketplace. آنلاین اربیټراج هغه طریقه کار دی یا د امازون د هغو کاروبارونو یو کاروبار دی، هغه قسم کاروبار دی په کوم کې چې تاسو یو لو کاست مطلب یو ارزان بیه، صحیح ده، چې د هغې قیمت کمی، یو پروډکټ یو تولید چې د هغې قیمت کمی یا هغه ډسکاونټ یعنی په هغې کې څه ورکړی شوی، رعایت ورکړی شوی، ډسکاونټ ورکړی شوی، ارزانه شوی، مطلب هغه په 10 اوس 15 ته راغلی، 4 ته راغلی، 6 ته راغلی. دغسې قسم پروډکټ تولیدات مونږ ګورو په یو ویب سایټ باندې یا یو په آنلاین مارکیټ پلیس باندې، او بیا یې خرڅوو په بل ویب سایټ یا په بل مارکیټ پلیس باندې. صحیح ده. مارکیټ پلیس خو تاسو پوهیږئ لکه څنګه چې د فیسبوک مارکیټ پلیس دی. مطلب د دې دی آنلاین اربیټراج هغه کاروبار قسم دی په امازون کې په کوم کې چې مونږ یو ارزان بیه، یو د کم قیمت والا شی یا یو ارزان بیه یا یو شی چې په هغې باندې رعایت شوی، هغه ارزانه شوی، هغه پروډکټ مونږ ګورو په یو ویب سایټ یا په آنلاین مارکیټ پلیس کې، او بیرته خرڅوو چیرته په یو بل مارکیټ پلیس یا ویب سایټ کې. لکه مثال زه در کوم، تاسو په فیسبوک کې مارکیټ پلیس هلته لاړئ او هلته یو ارزان بیه بوټان پیدا کړه، او هغه بوټان تاسو راخلی بیرته تاسو په ټیک ټاک باندې خرڅوئ، یا تاسو خپل ویب سایټ لرئ، ویب پاڼه لرئ، په هغې خرڅوئ، یا تاسو راوړئ په امازون کې خرڅوئ، یا تاسو یو بل چې کوم مارکیټ پلیس دی آنلاین ډېر زیات دي په هغې باندې تاسو خرڅوئ، یا مطلب وینټډ یو اپلیکیشن دی، علي ایکسپریس دی، دغسې علي بابا دی، مختلف چې کوم مارکیټ پلیسز تاسو هغې باندې خرڅوئ. نو دې ته ویلی کېږي څه؟ آنلاین اربیټراج. لکه څرنګه چې تاسو ته ما شروعات کې ویلی و چې اربیټراج معنا د منځګړیتوب، یعنی دا یو لینک، یو برج جوړوي د یو دوو مارکیټ پلیسز په منځ کې. یعنی تاسو د یو مارکیټ پلیس یا د یو ځای نه تاسو یو پروډکټ چې هغه ارزانه شوی دی یا د هغه کم قیمته دی هغه اخلئ په ارزانه بیه. مثال یو بوټان، یو قلم دی، یا یو مطلب یو د موبایل پوښ دی، هغه پوښ تاسو په 3 یورو باندې اخلئ په علي ایکسپریس کې، او بیرته راوړئ په مارکیټ پلیس په فیسبوک کې تاسو په 15 روپۍ 15 یورو خرڅوئ. یا تاسو وړئ مثال په خپل ویب سایټ تاسو اچوئ، عکسونه ترې اخلئ، خپل ستاسو ویب سایټ دی او هغې ته خلک راځي، ټرافیک دی، او هغې کې تاسو په 10 خرڅوئ. یا تاسو راوړئ په امازون کې خرڅوئ، په 15 خرڅوئ، په 12 خرڅوئ. نو دې ته ویلی کېږي آنلاین اربیټراج. تاسو ځئ آنلاین انټرنیټ کې تاسو ګورئ، ارزانه پروډکټ تاسو پیدا کوئ، یا یو تولید چې په هغې باندې ډسکاونټ لګېدلی یا هغه ارزانه شوی، نو هغه تاسو راخلئ او بیا تاسو په بل
مارکیټ پلیس یا ویب سایت باندې تاسو خرڅوي، نو دې ته ویل کېږي آنلاین اربیټراج. نو دا د آنلاین اربیټراج هغه تعریف چې څه ته ویل کېږي. نو اوس په تاسو په دې مقصد باندې پوه شوئ. هغه خلک چې کوم یو پروډکټ یو تولید په یو مارکیټ پلیس کې ګوري او بیا راوړي په بلې خرڅوي، نو دې ته ویل کېږي آنلاین اربیټراج. خو یو دا دوه پوینټونه تاسو یاد ساتئ چې په دې کې موږ هغه پروډکټ یعنی هغه تولید ګورو کوم چې لو کاسټي، مطلب ارزان بیه، او بل دا چې هغه یا په هغه باندې ډیسکاونټ لګیدلی. یو شی د خو اصلي کمپنۍ اوریجنل مال دی، یو برانډډ د لپټاپ پوښ دی، هغه تاسو مثال هغه عام ډول باندې هغه په 10 یورو باندې تاسو اخلي یا په 10 باندې، او هغه تاسو دلته یو په یو مارکیټ پلیس په فیسبوک کې مولیدو یا په ټیک ټاک کې مولیدو یا یو ویب سایت باندې مولیدو یا تاسو په الی ایکسپریس کې مولیدو یا په وینټډ کې مولیدو یا په امازون کې مولیدو، په هر مارکیټ پلیس کې تاسو ولیدو هغه په 10 یورو ور کړو، قیمت ارزانه شوی، هغه تاسو اخلي برته او بیا راوړی په بل ځای کې پورا په 10 برته خرڅوي. صحیح ده؟ دې ته ویل کېږي آنلاین اربیټراج. نو دا تاسو د اولنۍ پوښتنې چې what is آنلاین اربیټراج، آنلاین اربیټراج څه ته ویل کېږي، دا او د هغې یو جواب یو تعریف تاسو دپاره. زه مخکې دویم سوال موږ سره دی how much does it cost to sell online arbitrage. اوس یا څومره تاسو ته پیسو ضرورت چې تاسو آنلاین اربیټراج سیل کوي یا شروع کوي یا کاروبار وکړي. صحیح ده؟ نو دوی دلته ما تاسو ته د پرسنټیج لحاظ نه سټټسټکس راوړي دي، او دې لپاره وړي چې تاسو ته یو آیډیا وشي، تاسو یو فکر د دې نه یو آیډیا واخلئ، اندازهګیري واخلئ چې څومره پیسې تاسو ضرورت دی. صحیح ده؟ چې تاسو آنلاین اربیټراج شروع کړئ. 58% of online arbitrage sellers spend less than $25,000 to start selling products on Amazon, and 29% started with less than 500. اوس د یو سروې مطابق یا د یو اندازې مطابق 58% هغه خلک څوک چې آنلاین اربیټراج کوي دوی خپل کاروبار شروع کړی د $25,000 نه کم. صحیح ده؟ $25,000 نه کم. دا د 58% خلکو. ولې 29% خلک هغه د $500 نه کم شروع کړی دی. مطلب که چا د $10,000 نه شروع کړی، داسې خلک هم شته په 29%، داسې هم شته چې هغه په $200 نه شروع کړی، $100 نه شروع کړی دی، $300 نه شروع کړی. تاسو د 100 نم کولی شئ، 50 نم کولی شئ. صحیح ده؟ نو دا یو اندازهګیري و سټیټس و داغه شماریات دي صرف تاسو د اندازهګیرۍ دپاره دي چې تاسو څومره تاسو اوس اندازه کېږي څومره پیسو نه باید تاسو شروع کړئ. مطلب تاسو د 200 یورو $200 نم شروع کولی شئ، 100 نم کولی شئ، 50 نم کولی شئ، 300 نم کولی شئ، 500 نم کولی شئ. صحیح ده؟ طبیعي خبره چې څومره تاسو ډېر مالي ګټه مارجن به ډېري، خو دې کې به تاسو کوشش کوئ چې کله تاسو آنلاین اربیټراج کوئ نو تاسو به ډسکاونټډ مال ګورئ چې په هغې باندې ډسکاونټ لګېدلی، د هغې قیمت ارزانه شوی، د 10 شی 10 ته راغلی، د 10 شی 4 5 شپږو ته راغلی، 7 ته راغلی، تاسو بیرته بیا په 10 او په 8 او په 9 خرڅوئ، د خپلې ګټې ته ګورئ، مثلا لکه خپل د ګټې مارجن پرېږدئ او بیا تاسو بیرته خرڅوئ. نو دا تاسو $10,000 نم کولی شئ، $10,000 یورو نم کولی شئ. دا تاسو سرمایه پورې اړه لري. ولې $500 یا $200 $300 ډېر یو ریزنیبل اماونټ دی، یعنی یو معقوله شروعات د تاسو لپاره چې تاسو 300 400 500 نه وکړئ. 500 ډېر ښه ستاسو دپاره. 500 داسې یورو یا ډالر داسې یو معقوله اندازه روپۍ دي چې تاسو دې سره آنلاین اربیټراج شروع کولی شئ. ځکه که چیرې تاسو ونه کړی شئ یا تاسو مال پیدا کړو بیرته هم خرڅ نه کړی شئ، نو ستاسو هغه د تاوان دغه مارجن به بیا لږ کمي. بل هر څه امکان لري چې وشي. ولې په شروعاتو کې طبیعي خبره تاسو مشکلاتو سره مخ کېږي. هر کله چې تاسو یو نوي کاروبار ته لاس اچوئ طبیعي خبره ده، او آنلاین خو داسې دی چې هلته تاسو ته نور هم سټرګل کول پکار دي. او هر کله چې تاسو خپل ځای مو جوړ کو، تاسو خپل کم اکاونټ یا کم مارکیټ پلیس نه تاسو استعمالوي، هر یو که امازون استعمالوي، مثال په توګه تاسو خپل ویب سایت لرئ، که تاسو د ویب سایت ټرافیک څومره زیاتېږي تاسو بزنس هغومره زیاتېږي. څومره چې تاسو بیا آنلاین د هغې مارکیټینګ کوئ، د هغې مطلب تاسو هغې تشهیر کوئ، هغومره به ستاسو هغه ټرافیک زیاتېږي ستاسو ویب سایت ته. دغسې ستاسو د امازون سټور یا مطلب که تاسو په بل څه کې خپل سټور لرئ، اکاونټ لرئ، نور چې کوم مارکیټ پلیسز دي، نو د وخت تېرېدو سره به د دې ستاسو خلک چې څومره تاسو مال خرڅېږي، څومره ستاسو یو شی خرڅوئ، هغومره به ستاسو
کسٹمر زیاتېږي، خلکو ستاسو اعتبار به جوړېږي. څومره چې ستاسو اعتبار جوړېږي دومره به هر مارکیټ پلیس باندې چې تاسو مطلب سټور لرئ، مثال په وینټډ باندې یا په امیزون باندې، هغومره به په امیزون باندې څومره ستاسو وخت تېرېږي، تاسو چې کوم شی څه مو لیکلي څه خرڅوئ ماغه شی په ماغه حالت کې تاسو ورکوئ، نو دې سره به ستاسو د سټور ستاسو د اکاونټ هغه ویلیو زیاتېږي او بیا به ستاسو چې کوم پروډکټس دي هغه به خپله امیزون خلکو ته مخې ته راوړي او ستاسو بزنس با کاروبار به دې سره غټېږي. صحیح ده. نو مختصر خبره دا چې تاسو د 500 200 300 ډالر یورونه شروع کولای شئ، نور چې څومره تاسو سرمایه گذاري دي کې کولای شئ تاسو کولای شئ. بل سوال ته زو، how long does it take to get started with online arbitrage؟ اوس آنلاین اربیټراج څومره وخت اخلي چې موږ دا شروع کړو؟ دا مې یو پوښتنه ده، ډیره مهمه پوښتنه ده چې آنلاین اربیټراج کې کچېرې تاسو دغه قسم کاروبار کول غواړئ باید دا څومره وخت لري چې تاسو دا کاروبار شروع کړئ. صحیح ده. Online arbitrage sellers are able to start selling rather quickly. آنلاین اربیټراج سیلرز چې کوم دي یعنی خرڅونکي دي په دغه کاروبار چې چا شروع کړی دی هغه د دې قابل شوي چې ډیر زر دوی خرڅول شروع کوي. مطلب شروع کیږي ځکه اکثر دي کې تاسو ډیسکاونټډ مالونه خرڅوي چې ارزانه شوي یا پې رعایت لګېدلی، نو هغه طبیعي خبره ده دې کې بیا ستاسو د ګټې مارجن دومره تاسو سړی نه ساتي. مطلب که یو شی یو مال یو پوخ مثال د لپټاپ یو پوخ مثال مې درکو یا د موبایل یو پوخ تاسو په 100 روپو اصلي خپل برانډډ شی دی په 100 دی تاسو په لاس واخیستو، نو تاسو که 15 هم ورکړئ تاسو کې ګټه کوئ، که په 18 ورکړئ که 14. اوس هغه څوک چې اخلي هغه ته به ګټه ادای چې 100 شی به هغه په 14 والي یا په 18 واخلي. صحیح ده. بل آنلاین اربیټراج کې اوس دا خبره هم ده که اوس یو څوک دا پوښتنه وکړي چې دا کم کس موږ نه اخلي په 14 د خپل د غرزانه ولې نه ګوري. اوس خبره خدا د هغه کس چې څوک کلاینټس دي دا خو خلک دي. اوس کېدای شي تاسو داسې کسانی دغه ویډیو چې څوک ګوري چې هغه په یو مارکیټ پلیس هم اپلیکیشن هم دوی په خپل موبایل کې نه لري، داسې خلک وایي چې هغه به د 10 مارکیټ پلیسو اپلیکیشنز موبایل کې لري، یعنی هغه به په 10 مارکیټ پلیسز کې اکاونټس لري یا به سټورز لري او په دې هر څه پوهیږي. ولې داسې خلک وایي چې هغه به بیخي پوهیږي نه، څوک چې نه پوهیږي یا چا سره چې یو مارکیټ پلیس دی هغه ته به دا ستا پروډکټ راځي هغه یې اخلي. نو دې دپاره آنلاین اربیټراج کې به تاسو سرچ کوئ، ګرځئ، هنټینګ کوئ، یعنی تاسو ښکار کوئ، تاسو ګرځئ، داسې پروډکټو داسې تولیداتو پسې تاسو ګرځئ، داسې پروډکټس پسې تاسو ګرځئ چې هغه لو کاسټي یعنی هغې کې رعایت یې هغه ارزانه شوی. نو چې کله ستا کاروبار شي ته ورپسې ګرځئ، چې کله ته ورپسې ګرځې دا شی ته پیدا کې. اوس یو زه یو کلاینټ یم، زه ستاسو دغه مال اخلم، تاسو دغه شی اخلم، زه خو دومره نه ګرځم یا دومره نه پوهېږم چې زه ارزانه شی څنګه پیدا کړم. ډېر دغسې خلک به اوس دا ویډیو چې ګوري هغو کې به داسې خلک چې هغه په دې نه پوهېږي زه یو شی کوم ځای نه والم، کوم سټور ډېر ریلایبل دی چې یعنې زه پې اعتبار کولی شم چې زه کې خپل د کارډ یا کریډټ کارډ د کاخت بلو ډیټیلز ورکم. نو خبره دا ده چې ډېر کم خلک په دې شی نه پوهېږي. او بل کله چې ستا کاروبار شي ما درته ویلې بیا ته په ټیکنیکس باندې پوهېږي، ته کې مخکې ځې هغومره پوهېږي چې کم ځای نه زه ارزانه شی پیدا کولی شم یا کم چې خرڅېږي هغه زه کم ځای نه پیدا کړم او ارزانه پیدا کړم او چې په هغې باندې ډسکاونټ لګېدلی. نو لکه آنلاین اربیټراج سیلرز چې کوم دي خرڅونکي هغه د دې قابل دي چې ډېر زر دوی خپل کاروبار شروع کړي. نو په دې بنیاد باندې دوی خپل کاروبار ډېر زر مخکې وړي او ډېر زر یې شروع کوي. 36% of online arbitrage sellers took less than 6 weeks to get started in Amazon. 40% خلک چې کوم آنلاین اربیټراج سیلرز دي یعنی خرڅونکي دي هغوی د شپږو هفتو نه کم وخت اخیستی چې دوی په امازون باندې خپل کاروبار آنلاین اربیټراج سیلینګ شروع کړي. یعنی شپږو هفتو نه کم، یعنی دا راځي یو نیمه میاشت وخت نه کم. نو ځکه ما ورته مخکې ویلي چې دا ډېر زر طبیعي خبره ده آنلاین اربیټراج ډېر زر شروع کېدلی شي او تاسو هنټینګ کوئ، ګرځئ، سره به هغه مال پیدا کوئ چې کوم ډسکاونټ دي او کم باندې رعایت لګېدلی کم ارزانه. نو 40% خلک چې کوم دي آنلاین اربیټراج اونرز چې کوم دي مالکان دي یا چا چې دغه کاروبار شروع کړی هغو د شپږو هفتو نه کم وخت اخیستی او دغه کاروبار یې شروع کړی دی. 68% were about to get their businesses up and running within 3 months or less. بیا 8% خلک داسې هم شته چې هغوی د خپل کاروبار یو څه لیول ته خجولی او روان کړی دی په 3 میاشتو کې د 3 نه کم، یعنی یو داسې لیول ته رسولی چې کاروبار یې ښه صحیح روان دی په 3 میاشتو کې د 3 نه کم. صحیح ده. تاسو پوه شوئ چې یعنې په زر دغه کاروبار یو their business is up and running یعنی
مخکې به ولیدي یو لیول ته خېجول خپل کاروبار او رننګ دی روان دی 3 میاشتو کې اړ درونه کم نو خلاصه خبردار دې سوال جواب داده چې دا کم وخت کې تاسو آنلاین اربیټراج خپل کاروبار زې په زې کولای شي او شروع کولای شي سمه مخکې زو بل سوال له how much time do online arbitrage sellers spend on their business each week آنلاین اربیټراج که څوک شروع کول غواړي هغه به څومره وخت هر هفته ورکوي دغه کاروبار ته دا ملګرو معلومه خبره ده او دا پښتنه ولې ما دلته لیکلې ولې دا پښتنه مهمه ده ځکه اکثره ملګری به دا سوچ کوي ښه زه خو خپل چې کوم دوی دلته کوم کار کوي یا څوک څه کار کوي خو زه دې ته نشم پرېښودلی کاغذ پرېږدم زه به څه خورم څه به څکم څنګه به خپل ژوند چلوم نو زه باید دا یو هغه ساید کاروبار شروع کوم نه هغه لکه د خپل مین کار سره دویم کار نو هر کله چې تاسو دله په دویم کار په نظر ګورئ نو بیا به تاسو خامخا تاسو دا ضرورت چې تاسو پوه شئ چې دا مانه څومره وخت غواړي آیا زه دې ته پوره وخت ورکولی شم که نه شم ورکولی ځکه زه خو سهار ځم خپل کار ته ځم یا وظیفې ته ځم سهار 9 نه 5 بجو پورې خو زه 8 نه 5 بجو هلته ځم مصروف یم 5 ورځې هلته مصروف یم آیا ویکند کې یا د کار خپل کار نه زه بېرته راځم ما سره دومره وخت شته چې زه دغه آنلاین اربیټراج ته ورکم او دغه خپل سایټ ته کاروبار شروع کوم تر څو دا یو لیول ته ورسیږي او زه ورته بیا دا پوره فل ټایم کار واخلم یعنی پوره خپل سرنی کار پرېږدم او همدا یو زما کاروبار شي ځکه دې ته رسېدل به وخت نیسي او طبیعي خبره ده یو دم تاسو خپل اصلي چې کوم تاسو کار دی هغه پوره کار ورته تاسو نشئ پرېښودلی نو ځکه دا سوال مهم دی چې آنلاین اربیټراج څومره وخت اخلي په هفته کې تاسو باید څومره وخت یې ورکړئ تر څو دا وچلوئ 56% of online arbitrage sellers spend less than 20 hours per week on their business. 55% آنلاین اربیټراج سیلرز هغه آنلاین اربیټراج خرڅونکي کوم چې په امازون کې سټور لري او دغه بزنس دغه ډول بزنس چلی هغوی 60 غنټې د 60 غنټو نه کمې په هفته کې دوی خپل کاروبار ته ورکوي less than 20 hours یعنی د 60 غنټو نه کم په هفته کې نو اوس د دغه ساعتونو د هر څه سره تاسو خپل ځان جوړولی شئ تاسو پوهیږئ چې یعنی په دې 2 ورځو هفته کې مثال ویکند کې 2 ورځې تاسو مکمل رخصت یاست یا 5 ورځې تاسو د ماښام کې 1 ساعت 2 ساعت مازدیګر کې څومره وخت ورکولی شئ نو less than 60 غنټې دې ته پکار 10 شوې 12 شوې 15 شوې 14 شوې نو دا تاسو مینیج کولی شئ دومره وخت تاسو ورکولی شئ تر څو تاسو کاروبار داسې یو حد ته ورسیږي چې تاسو ورته خپل هغه فل ټایم کار دی هغه پرېږدي او بیا دغه کاروبار تاسو فل ټایم کار ووایئ او تاسو خپل له دې نه هغه روزمره ژوند روان کړئ نو less than 20 hours per week تاسو ته پکار دی چې دغه آنلاین اربیټراج ته تاسو ورکړئ ښه اخرنی سوال دی what categories do online arbitrage sellers sell on Amazon اوس بل کېدای شي کوم ملګري په ذهن کې دا پوښتنه راغلي ښه زه خو په وخت پوه شم په شروع کولو په دې هر څه پوه شم زه راته دا ووایه چې په آنلاین اربیټراج کې به زه خرڅوم څه زه به څه خرڅوم کوم پروډکټس به خرڅوم څه شی به خرڅوم دا ډېره مهمه پوښتنه ده کوم پروډکټس چې ډېر مشهور دي یا ډېر خرڅیږي په آنلاین اربیټراج کې هغه دي The top 5 most popular categories for online arbitrage sellers to sell in are هغه 15 مشهوري کټګریانې ګروپونه د پروډکټ او د تولیداتو چې کوم آنلاین اربیټراج خرڅونکي خرڅوي هغه دي کم دي راځئ چې ورشو اولنی هوم اینډ کچن د کچن چې کوم څه اسباب دی او د کور کې کوم شیونه لګیږي د دې چې کوم سازو سامان دی دا 55% یعنی په آنلاین اربیټراج کې دا ډېر خرڅیږي دا شیونه تاسو باید هغه شیونه پیدا کړئ چې کوم هوم اینډ کچن کټګري راځي هغه ډسکاونټډ او ارزان بیه شیونه تاسو پیدا کړئ او تاسو بیا په بل مارکیټینګ په خپل تاسو راوړئ مثال په امازون باندې خرڅوي طبیعي خبر تاسو په امازون کې دا کار کوئ مثال تاسو په فیسبوک مارکیټ پلیس کې پیدا کو تاسو په ټیک ټاک مارکیټ پلیس کې پیدا کو تاسو په بل نور مارکیټ پلیس اپلیکیشنز ایونټډ کې یا په الی ایکسپریس کې تاسو هغه راوړئ ارزان بیه ډسکاونټډ شی راوړئ او بیا په خپل آنلاین اربیټراج سټور په امازون کې خرڅوئ نو دا 55% ده یعنی دا سامان ټولو کې ډېر خرڅیږي هوم اینډ کچن دویم د ټایز اینډ گیمز لکه ټایز دا د ماشومانو دا پلاستیکي دا موټر شي نه دا او گیمونه دا 50% دي یعنی دا دویم غټه کټګري ده یعنی تاسو دغه پروډکټس هم تاسو خرڅولی شئ تاسو مثال په فیسبوک په مارکیټ پلیس کې تاسو یو گیم ولیدو ارزانه ولیدو هغه ځای کې مغه واخیستو راوړو بیا بیرته په خپل سټور آنلاین اربیټراج سټور کې په امازون کې خرڅ کو تاسو ولته په لاس اخیستو ولته 15 یا په 20 خرڅ کو نو دې ته ویل کېږي آنلاین اربیټراج
او ټایز اند گیمز دویم کټګوري ده. دریم بوکس د کې بوکس هم ډیر های دي، یعنی کتابونه هم د کې خرڅيږي او ډیر خلک شته چې هغه کتابونه آنلاین اخلي. نو تاسو په امازون کې به تاسو لیدلي ډیر زیات کتابونه تالته خرڅيږي. نو تاسو چیرته یو کتاب په کوم سٹور کې ولیدو آنلاین یا په کوم اپلیکیشن مارکیټ پلیس کې ولیدو، تاسو هغه راوړئ او په خپل آنلاین اربیټراج په امازون سٹور کې خرڅوي. دریم کټګوري او بوکس. څلورم دی بیوټي اند پرسنل کیر. بیوټي اند پرسنل کیر مثال دغه د مخ کریمونه، د شامپوګانې او د فیس واش او سیرم وغیرہ، دا ټول څه دي دا په دې کې راځي او دا 38% مطلب د دې پرسنټیج های دی، یعنی دا هم ډېر خرڅېږي په دې کې. دا یو بله کټګوري ده چې په دې کې د دې پروډکټس دغه تولیدات تاسو بل ځای کې که چېرته تاسو ارزان بیه یا په ډسکاونټډ ریټ باندې تاسو پیدا کوئ، نو هغه هم تاسو خرڅولی شئ په خپل آنلاین اربیټراج سٹور امازون کې. پنځم اخرني کټګوري چې کوم د هیلث، هاوس هولډ اند بیبي کیر، لکه د صحت سره چې کوم صحي کوم هغه پروډکټ چې د صحت سره تعلق لري او د کور دپاره او د ماشوم بیبي کیر، که بیبي کیر کې ډېر زیات پروډکټس دي تاسو ډېر زیات پیدا کولی شئ. دا 34% دي. نو دا بله کټګوري ده. ټول نه ټاپ چې کوم دی هغه هوم اینډ کچن دی. نو دا هغه 15 مشهوري کټګریانې دي چې آنلاین اربیټراج سیلري خرڅوي او د کې ښه پیسه ښه کاروبار دی. تاسو په بل آنلاین اپلیکیشن یا په وبخي آنلاین مارکیټ کې یا ویب سایټ کې تاسو یو ارزان بیه ډسکاونټډ یو تولید یو پروډکټ ګورئ او بیا راوړئ خپل آنلاین اربیټراج سٹور امازون باندې خرڅوئ. صحیح ده. نو دا 15 مشهوري کټګریز. ښه ملګرو، دا اوس زمونږ نننۍ چې کوم ویډیو وه او هغه په څه باندې آنلاین اربیټراج باندې. زه درته مختصر دغه ټوله ویډیو بیرته دلته خلاصه کوم چې آنلاین اربیټراج هغه ډول دی په امازون کې، هغه ډول کاروبار دی په کوم کې چې مونږه په یو آنلاین مارکیټ پلیس کې یا په ویب سایټ کې مونږ یو ارزان بیه یا ارزانه یو پروډکټ ګورو یا هغه تولید چې کوم باندې رعایت شوی، هغه مثال پخوا په 10 اوس 15 ته راغلی، هغه مونږ تلاش کوو، د پسې ګرځو په مختلفو مارکیټ پلیسونو کې، مختلفو اپلیکیشنو کې، په مختلفو ویب سایټونو کې، بیا یې راوړو په خپل آنلاین اربیټراج سٹور امازون باندې خرڅو. دې ته ویل کېږي آنلاین اربیټراج. بیا دغه کاروبار تاسو د $500 $200 $300 یورو نه واخله تر 25,000 یورو پورې تاسو څومره چې مخکې ځئ، څومره چې تاسو سره سرمایه، څومره ډېرې پیسې هغې سره تاسو شروع کولی شئ. هفته کې کم سے کم تاسو سره 10 12 15 8 دومره ساعتونه 20 ساعتونه خو لا ښه خبره، دومره وخت تاسو سره تاسو دغه کاروبار شروع کولی شئ او کولی شئ. او دې کې مې تاسو وویل چې تاسو کتابونه، دغه پرسنل کیر چې څومره سامان دی، د کور څومره سامان دی، دغه ټول تاسو خرڅولی شئ. او دا هغه پاپولر یعنی مشهور کټګریانې دي، پروډکټس دي، تولیدات دي چې کوم په دغه آنلاین اربیټراج کې خرڅېږي په امازون کې، تاسو خرڅولی شئ او دا خرڅېږي. مننه ملګرو، ویډیو همدومره وه. کوشش وکړئ دغه ویډیو تاسو وګورئ، دقیق واورئ، ځان پې پوه کړئ. هر څه پوښتنه لرئ تاسو خپله پوښتنه په کمنټ سیکشن کې تاسو ماته لیکلی شئ. انشاءالله زه به ستاسو پوښتنه تاسو ته حتما جواب در کوم. بل اخري یو خبره کوم، هغه دا ده چې دا به تاسو عملا بیا ښیم، عملا هم راځو. اوس تاسو تیوریټیکلی دا هر څه زده کوئ، تیوري زده کوئ، ځان پې پوه کړئ، ځکه دا ډېره ضروري خبره چې تاسو په دې باندې ځان پوه شئ، تر څو تاسو فیصله وکړئ چې کوم ډول کاروبار به زه په امازون کې کوم. صحیح ده. بل دا ویډیوګانې خپلو ملګرو سره شریکې کړئ تر څو هغو ته هم ګټه پورته کړي. مننه، تر بلې ویډیو پورې مو په الله سپارم، په مخه مو ښه.